یوه پوښتنه را سره شوې ده، وایي څنګه کولی شو د ټولنې د غیر عدالتۍ په وړاندې ودرېږو. زما نظر دا ده چې که چېرته تاسو غواړئ په ژوند کې خوشحاله اوسئ، لومړی باید نورو انسانانو ته خوشحالي ورکئ. که چېرته تاسو نور انسانان خوشحاله کوئ، تاسو بیرته په ژوند کې خوشحالي ترلاسه کوئ. او که چېرته نور انسانان خفه کوئ، د تاسو ژوند هېڅکله خوشحاله نشي اوسېدی. یو ډېره ښه نظریه دا ده، مثلا فکر وکئ، ډېری هغه خلک چې پیسو پسې ګرځي، پیسې د څه شي دپاره غواړي؟ که یو نفر په ژوند کې کورنۍ ونه لري، که یو نفر په ژوند کې داسې افراد ونه لري چې دو ورته ارزښت ورکوي، که دو پیسه دار هم شي، پیسې مفهوم نه لري. نو په اصل کې موږ پیسې غواړو د دې دپاره چې هغه خلک کوم چې زموږ د ژوند تر ټولو نږدې خلک دي، دو ورباندې خوشحاله وساتو، تر څو د هغو خوشحالۍ ته په لیدو سره موږ خپله خوشحالي لاسته راوړو. دا ټوله لوبه ده د ژوند. په ژوند کې که ته چېرته نږدې انسانان ونه لرې، کوم چې د هغوی خوشحالي تا خوشحاله کوي، ته په ژوند کې هېڅکله خوشحالي نشي ترلاسه کوی. نو که چېرته غواړئ په ژوند کې بې عدالتي له منځه یوسئ، اوس باید پوه شئ چې تاسو غواړئ څوک خوشحاله کوئ. او ځینې وختونه د هغه افرادو د خوشحاله کولو دپاره تاسو د حقیقتونو نه تیریږئ، تر څو د ژوند اساسي ضروریات مو پوره شي. او همدې ته غلام سیستم وایي. یو مثال در کوم. تاسو پوهیږئ چې په دفتر کې مو یو نفر دی چې بد دی، په دفتر کې مو یو نفر دی چې غلط دی، په دفتر کې مو یو نفر دی چې ظلم کوي، او تاسو د ده په وړاندې نه درېږئ، چون ډارېږئ که چېرته د ده په وړاندې ودرېږئ، مبادا تاسو دا وظیفه د لاسه ورنکئ او سبا ته هغه خلک چې تاسو ته ارزښت لري وږي پاتې نشي. هلته په قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي چې شیطان تاسو په فقر ډاروي او په فساد درته چې دی امر کوي. همدغه تګلاره ده چې شیطان بې عدالتۍ ته زمینه برابروي. تاسو د حق نه دفاع نه کوئ چې مبادا که زه د حق نه دفاع وکم، زه دا وظیفه د لاسه ورنکم، زه دا کار د لاسه ورنکم، زه دا پروژه د لاسه ورنکم، غلی پاتې کیږئ. بې عدالتي اوج ته رسیږي، او دا بې عدالتي دومره اوج ته رسیږي چې بالاخره ته باید د دې بې عدالتۍ یوه برخه اوسې، او که یې برخه ونه اوسې نور ته ژوند ته دوام نشي ورکولی. ولې؟ ځکه اکثریت زموږ کمزوري دي، ځکه اکثریت زموږ ډارن دي، ځکه اکثریت زموږ د وظیفې د لاسه ورکولو نه ویریږي، ځکه اکثریت زموږ د بدنامۍ نه ویریږي، ځکه اکثریت زموږ د نورو خلکو د خبرو نه ویریږي. په داسې حالت کې چې الله تعالی فرمایي عزت او ذلت زما په لاس کې دی، په داسې حالت کې چې الله تعالی فرمایي چې مرګ او ژوند زما په لاس کې دی، په داسې حالت کې چې الله تعالی فرمایي زه بهترین روزي ورکوونکی یم. پس کوم ډار چې موږ ته شیطان په ذهن کې را جوړوي، د دې لامل کیږي چې موږ مافیایي سیستم تغذیه کو. او کله چې دا مافیایي سیستم تغذیه کو، دوی بیرته څه کوي، په درې کټګوریو کې موږ له منځه وړي. یو نفر راپورته کیږي، مثلا یو نفر کیدای شي داسې اوسي چې لکه زما غوندې زړی طاقت ونه کړي او حقیقت وایي. اول درته وایي چې حقیقت به نه وایي. که یې حقیقت ویلی، دا سانسور کوي، د صحنې نه یې وباسي. مثلا یوه ناسته ده، یو نفر ویني چې دا حقیقت وایي، وایي د ده خبرو ته ارزښت مه ورکوئ، اګنور یې کوئ. لومړی کار دا کوي چې ستاسو خبرې بې ارزښته ثابته کړي، ستاسو خبرې بابیزه وګڼي. او کله چې ستاسو خبرې بابیزه ګڼي، نور تاسو ته غوسه درځي. په لومړي پړاو کې ماته منئ، وایي چې ښه نو زه هر څه کوم، وایم چې دا حق دی، دا باطل دی، هېڅوک مې کیسه کې نه دي. ولې که نه، که لومړي پړاو کې تاسو ماته ونه منله، پوهېږئ په دوم پړاو کې څه کوئ، تاسو ته ستونزې جوړوي، کندې درته کني. یو نفر رښتیا وایي، زما په دفتر کې مثلا یو نفر داسې دی چې رښتیا وایي، ټولو مشوره کړی چې دا دروغجن دی. هغه کوم انسان چې رښتیا وایي هغه باندې تهمت کړی چې دا دروغجن دی. دا پالیسي ده، او هغه ته یې کنده کړلې، هغه یې د دروغو په قضیه کې ویستی، هغه کوم څوک چې حقیقت وایي. نو په ټوله کې که چېرته تاسو داسې یو سیستم غواړئ چې هلته بې عدالتي له منځه لاړه شي، باید په یو شي باندې پوه شئ چې ویره ونه لرئ. او زه اکثرا خلک نه ملامتوم، ډیری خلک ډارن دي، ډیری خلک په دې کې خوشحاله دي چې نورو ته بلې صاحب ووایي او په همدې شکل مخته لاړ شي، او دې بې عدالتۍ ته چې دی بالاخره تن کیږدي، تر څو هغه د هره ورځې مصرف خپل وباسي. اکثره خلک هم داسې دي. ولې ځینې خلک داسې شته دی چې نشي کولی د بې عدالتۍ په وړاندې ودرېږي، هغو بیا ټول رسک او خطر مني. هر فلم چې تاسو وګورئ، د فلم هلک تر ټولو ډېر زیات په ستونزو په خطر کې دی. پس که چېرته ته غواړې د فلم هلک اوسې او بیرته ما نه توقع لرې چې درد دې ونه ګورې، تا د بدماشان ونه وهي، تا د بدماشان د کلي نه ونه شړي، نو ته د فلم هلک نشي کېدی. پس که عدالت غواړې رامنځته کړې، لومړی اصل یې دا دی چې ته باید پوه شې چې مافیایي سیستم په لوړه سطحه کار کوي،
مافیایي سیستم ډیره لوکس برنامه لري، مافیایي سیستم کولی شي تا بدنامه کړي، مافیایي سیستم کولی شي تا له منځه یوسي. ته یې باید په وړاندې څه وکړې؟ باید تسلیم نشي. ډیری داسې خلک دي چې تا په غوسه کوي. مثلا په ځینو ځایونو کې کیدای شي د یو چا سره داسې لوبه وشي چې سم کار یې ورته خرابه شي، او کله چې سم کار ورته خرابه کوي بیرته په ده نیوکه وکړي چې تا دا کار ولې خرابه کړی دی. په داسې حالت کې چې یو نفر ټارګټ شوی، اوس دا د دې په ځای چې کینې مایوسه شي، باید بیرته خپلو کارونو کې بدلون راولي او دا تغییرات آهسته آهسته سم کړي. او دا ډیره زیاته مهمه مسله ده، ځکه که تاسو غواړئ ټولنیز عدالت رامنځته کړئ، باید پوه شئ چې د چا سره مخامخ یې او څوک تاسو سره بې عدالتي کوي، او څنګه تاسو کولی شئ هغه عدالت رامنځته کړئ. عدالت یوازې په وینا نه کیږي. دغه اوس وګورئ په زرګونه خلک به دلته چې د فیسبوک کې کمنټونه کوي چې زه عدالت خوښوم، زه د عدالت خوښوونکی یم، فلان بستان بستان، خو په مجرد د دې چې پې سختي راشي د هغه چا خبره مني، کوم څوک چې پیسې کنټرولوي، کوم څوک چې وظیفه کنټرولوي، کوم څوک چې دوی کنټرولوي. نو د عدالت د رامنځته کولو دپاره آزاد ذهن ډیر زیات مهم دی. سلامونه، ډاکټر شکیب یم. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د یوې یا دوه ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا واتساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.